الله الرحمن الرحیم ما سره پسند کې ولاړ خواجه سره بلال د رڼا په لور روان شو. په دیارلسم کې اډمیشن واغېست او ما ته ویل چې یوسف جان لاله ما اډمیشن واغېست ما لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده. نن به دی خپل کلاس اخلي، دغه کلاس کې به دی رڼا زده کوي، دی به پوه زده کوي، دی به شعور زده کوي. او ما ته پته ده د کتاب خاوند دا خواجه سره به بیا د لیونتوب ښکار کېږي نه، دا د کتاب بچې د رڼا خاوند، د پوهې خاوند، د شعور خاوند. دا خواجه سره چې کله د رڼا په لار روان شي بیا به د ده خپو ته څوک ګمرګان نه تړي، بیا به د دوکړو د پډازار نه کوي، لیونتوب ګډاګانې نه کوي، بیا به په مخ باندې د منافقت خندا نه راولي، نه به د چا په غېږ کې تاویږي. نه، دا د علم سره روان دا خواجه سره به اوس تعلیم ترلاسه کوي. دا یو خواجه سره د بلال خبره نه ده. زه خوشحالي کوم چې د دې سیمې هغه خواجه سره چې موږ ورته اجرا وایو اوس د کتاب لوغواړی شو. کله چې دی هم د کتاب لوغواړی شي نو زما یقین دی چې بیا به دی څوک تماشو له ګډاګانو له او لیونتوب نه راپلي، ځکه چې د رڼا بچې صرف په رڼا پوهېږي، په پوهه پوهېږي. د علم بچې صرف خپل منزل پېژني، په هغه منزل کې عزت دی، احترام دی، ورورولي ده. دا به هم د عزت وګړي ګرځي، ځکه چې کار د عزت شو. خواجه سره بلال ته زه د اړه نه مبارکي ورکوم او انشاءالله العزیز چې کله دی دغه تعلیم ترلاسه کړي دته بیا څوک خواجه سره هم نه وایي، دته بیا خلک بلال صاحب وایي، دته به خلک بلال ورور وایي، دته به د احترام نه خپل کوڅه کې هر بچې سلام کوي، ځکه چې د کتاب بچې کله هم مفتورن کېږي نه. الله تعالی دې عزتونه نصیب کړه، خدای دې استقامت ورکړي.